ټولو خویندو ورونو ته قدرمنو که مو ښه ژوند خوشحالي روغتیا خوب او د لوړو سترګو شپې او ورځې مقصد وي تل رښتونی اوسئ تل د ځان سره د نورو غم کوئ هیڅ وخت چاته زیان مه رسوئ قدرمنو اسلام مسلمان ایمان مؤمن یعنی کلمې نه وروسته مونځ روژه زکات حج حلال حرام خدای پاک چې ویلي دي چې امر یې کړی دی دا کوئ دا مه کوئ د دې سره پخوا کې ځینې خویندې وروڼه خو داسې په عبادت کې ورک دي چې د هیڅ چا غم ورسره نشته تل د 5 وخته منځونو روژو زکاتونو حجونو سره پخوا کې چې دی شپې او ورځې د خدای په عبادت کې اخته وي خو د نور مخلوق د نقصاناتو د تاوانونو د هلاکت یا د ګټو نه بې خبره تل ځان 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 که موږ او تاسې وګورو په نړۍ کې تجربه ده موږ او تاسو ته چې هغه کسان چې تل د ځان په فکر وي زه وخورم زه واغوندم زه ښه موټر ولرم زه ښه کور ولرم زما بچي ښه واغوندي ښه وخوري او د بل چا په غم کې نه وي یا هغو ته موږ ښه ګورو په هیر مو نه شي چې خدای پاک موږ او تاسې ټول یو د بل د ګټې دپاره رالېږلي یو ګټه مو څه ده چې په نړۍ کې موږ او تاسې ښه ژوند وکړو د نورو خدمت وکړو د نورو د ګټو دپاره کار وکړو البته خپل ځان په هیر نه کړو پکې او آخري مقصد هم چې دا سړی په داسې حال کې مړ شي چې د چا حق نه وي خوړلی چا سره ظلم نه وي کړی په چا تهمت نه وي کړی د چا غیبت نه وي کړی د چا مال نه وي خوړلی د چا په شخصي حرمي حملې نه وي کړي په داسې حال کې چې مرګ راشي خدای پاک به د ده نه راضي وي چې خدای پاک راضي شو په نړۍ کې ښه ژوند د خوشحالۍ د صحت د روغتیا د قناعت او د مرګ نه وروسته چې خدای راضي شو کار جوړ دی نو زمونږ او ستاسو د دنیا د ژوند مقصد همدا دی چې موږ او تاسې خدای پاک راضي کړو او د مرګ سره هغه بریاوې چې هغه خدای پاک موږ او تاسو ته ساتلي ترلاسه کړو نو دا به کله کېږي چې د نورو غم وکړو د ځان سره د نورو غم وکړو بهیر مو نشي دا ما چې مخکې وویل چې ځینې خویندې وروڼه داسې دي چې دومره منځونه اودسونه او روژې او صدقو کې سست دي مازې په منځونو او په روژو په هغه شي کې چې د ده بس جسماني دي هم ښه خبره ده خو د خلکو د غم نه د خلکو د درد نه د خلکو د ناکامۍ نه د خلکو د هغه نه چې خدای ته ورشي او بیا د سختو دردونو سره مخ شي او د شرم سره مخ شي د هغې نه بې خبره نو ملایان داسې وایي چې وغواړه د بل خیر خو
خدای به درکړي خپل خیر. خپل 15 وخته منځونه په خپل وخت، ورسره نوافل په خپل وخت، خو د نورو هم باید غم وکړو. عزیزانو تل خپلواک اوسئ، تل صادق اوسئ، رښتونی اوسئ. خیانت د ځان، د کورنۍ، د خپلوانو، د قام، د ملت، د خاورې سره مه کوئ. خاین که هر څومره منځګزاره وي او نور عبادتونه کړي وي، خو چې خیانت یې کړی وي حتی تر خپل ځان سره، ښه ورځ به نه ګوري. الله مو ښاد و آباد لره. خوشحاله اوسئ او یو د بل غم وخورئ. خپل ځان آباد کړئ، خپل کورونه آباد کړئ، خپل وطن آباد کړئ. چې لاړ شي چې خدای پاک هم وګوري چې دا سړی فسادي نه دی، فساد یې نه کوه، آبادي کوله، نو جنت ته به لاړ شي. السلام علیکم ورحمة الله.